والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. رواه مسلم. کتاب ریاض صالحین 234 نمبر باب شروع. باب مبارد دی کی چې جهاد وجوبیت او داغی فضیلت. په دې باب کې 50 نمبر حدیث ته ابو سعید الخدری رضی الله عنه روایت ته ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بعث الى بني لحيان. یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دسته د صحابه کرامو د مجاهدینو بني لحيان قبیله پس ولېګلا. دا د هذیل کی بنو هذیل کی دا یو قبیله ده. بني لحيان په دې وخت دا کافر و. د الله پیغمبر صحابه کرام او سریه د صحابه کرامو دې پس ولېګلا مجاهدینو. فقال ندی لخر د الله پیغمبر ویل لينبعث من كل رجلين احدهما خامخا لال دشي د هر یو دو سړونه یو کس دو سړونه دی یو کس لال شي او د بل مجاهد د مدینه کې پادش آیا به کور کې به سړی دی واغین یو سړی لال شي او د پادش والاجر بينهما او اجر او ثواب دا با دغه دوړو په منځ کې وی یعنی دوړو په ثواب کې سیدا به شریکی. دا روایت امام مسلم نے یو روایت کې امام مسلم کې بل روایت کې دا راځي ليخرج من كل رجلين رجل. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل ودی د هر یو دو سړونه یو سړی دا دلارش. ثم قال للقاعد دې الله پیغمبر هغه ناس سړی ته ویل کوم چې پاتې کیږي هغه ته ویل ايكم خلف الخارج في اهله وماله بخير. کم یو چې پتاسو کی دا د وطن کی کس هغه دغه شانته دغه قائم مقام پاتې شي دغه په بچو کی دغه په مال کی او هغه کی خیر لټي او دغه خیال ساتي دغه حفاظت کوي وکان له مثل نصف اجر الخارج. مدایقای مقام سره د پاره با پشان د نیمای اجر دغه وطن کی کسوی کم تر چې وته jihad تا هغه چې څومره اجر الله تعالی هغه ته ورکي نو هغه کسو الله تعالی دغه مجاهد او دغه په نیمای اجر الله تعالی ورکي. اکم کچ دغه په کور کې قائم مقام پاتې شوی او دغه د کور او دغه د بچو دغه د مال حفاظت کوي خیال ساتي. دا وجه فائدہ ده چې کله عام مومنان مجاهدینو ته ضرورت نه دی وټلو jihad ته راتللو نو پکار دار چې ځینې مؤمنان مسلمانان هغه jihad ته لاړ شي او دا ځینې دغه شانته هغه په دغه علاقه او په دغه وطن کې پاتې شي د دې لپاره چې هغه د نورو ضرورتو خیال ساتي چې دغه شانته د منطقي او دغه شانته دغه وطن ته د ضرورت لکه اصلحي خیال ساتل د بنديانو خاصه خیال ساتل د مجاهدینو د کورونو خیال ساتل. نو دغه شانته دغه مؤمنان مسلمانان چې دا کم jihad ته تللی دي او دا کم دغه شانته پادشي وي په وطن کې چې هغه د نورو کارونو خیال ساتي دا ټول په ثواب کې سړي دغه شانته هغه شریک دی الله تعالی ټول اجر ورکړي. او بل فائدہ به کې دا ده چې عام مؤمنان مسلمانان له دا پکار دي چې کم مجاهدین هغه jihad ته تللی دي هغه د کورونو با خیال هغه وساتي. دا بل روایت 20 نمبر وعن البراء رضی الله عنه براء ابن عازب روایت رضی الله عنه داوی اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته سره راغی او په وسپنه کې هغه تاوکړې شوی دی ځان پټ کړی دی اسلحه وسره ده یعنی ځان جنگ ته برابر کړی ځان نه فوجي جوړ کړی دی. نور روایتونه کې راځي دا سره چې دا عمرو بن ثابت ابن وقش انصاری صحابي ده اوس قبلین او بنیتنا دا دې قبلین او دا سره دا فقال الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویلا
یا رسول الله اے د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقاتلوا او اسلم اسلام نه راوړې زه جنگ کماول او کناول اسلام راوړم ځان برابر کړی دی جذبه کې اسلام راغلی و د جهاد د الله پیغمبر اول جنگ کوم میدان ته ورغلم او کنا اول اسلام راوړم قال الله پیغمبر اسلم ثم قاتل اول اسلام راوړه مسلمان شه موحد شه او بیا جنگ وکړه الله تعالی کې جهاد وکړه نو فاسلم دې سړي اسلام قبول کو ثم قاتل به جنگ شروع کو فقتل نو بدل کې ورته مرګ راغی او دا سړی قتل کړل شو شهید کړل شو چې عمل دومره نو کړ اسلام راوړ جنگ شروع کو او دا سړی د شوغه شهید کړل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل عامل قليلا واجر كثيرا دې سړي عمل ډیر لګو کو صرف اسلام راوړو او جهاد ته ورودانګلی او قتل نشو مرګ تراغه او اجر كثيرا او اجر وګټ ډیر زیات اجر معنا اجر ته ملال کې شو ډیر زیات اجر هغه اجر چې هغه د همیشه د پاره خوشالۍ دي نعمتونه دي د الله دیدار دی او د جنت مزه خوندونه دي دا چې مزه چې نه ختميږي اما معمولی اجر راو په اسلام قبل دنه سره هیڅ داسې کوم هغه عمل ونه کو غټکار ونه کو جهاد یو کو سم د سیاغه شهید لشو مانو مقصد دی روایت دا دی چې الله رب العالمین یو فضل او کرم په مؤمنانو مسلمانانو باندې دا دی چې په وړو کې عمل معنی هغه ډیر زیات اجر او ثواب الله تعالی بندگان ته څخه دا ورکړي اسلام کې هیڅ عمل وړو کې ما غنا کاغه د جماعت خدمت ته کاغه مسلمان ته خندا ده کاغه یو مسلمان د خوشحالي خیال ساتل دي کاغه یو مسلمان سره د مشکلات په وختونو کې مشکل اسانول دي کاغه د غشان د خپل بچو خیال ساتل دي کاغه د یتیمانو د کندو خیال ساتل دي کاغه د بیوزلو سره الله ورکول دي کاغه نور څومره زموږ استاد دین اسلام په چوکاټ کې څومره هغه شرعي کارونه دي او د اسلامي احکام خیال ساتل دي دا مو چې د اجر وړو کې دا عمل وړو کې الله ما تعالی اجر راکړي باندې کې دې شی عمل داسي چې هغه ستا اخلاص ډیر وي او استاد زړه د الله په تعلق باندې ډیر وي الله دې بدغه اجر باندې کې دغه ثواب نه ته معاف کو جنت دې موجي جو فائدہ کې دا چې الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ډیر زیات حرص کړی دی چې الله دا بندګان او انسانان چې هغه اول اسلام قبول کړي ګوره بغیر د اسلام نه هیڅ عمل الله تعالی قبول دانه اگر کاغه jihad دی اگر کاغه حج دی اگر کاغه څومره نیک عمل نه دي اگر کاغه د قران حفظ دی اگر کار کوي ګوره کچرته اسلام نه هیڅ عمل دا قبول نه دی او چې کله اسلامي به هر یو عمل الله تعالی مؤمن مسلمان هغه ډیر زیات درمن دی الله دې متوفر اعمال صالحات توفیق راکړي سره قبولیت وصلی الله علی نبینا محمد